اورې که نه او زما سره ګرځي زما یاران دي هم دقه سپي به مې خوري اورې که نه. ما په نوم اوس هم کلي کې یاد دی او که نه دی موږ سره صاحب مانیروال راغلی دی د صوابۍ نه تیر ځل هم موږ سره و دې پیله بیا راغلی دی لیاقت بهي دیره ده دوبیان دي او صاحب مانیروال له بلنه ورکوم چې راشي دلته موږ ته شعر ووایي. لیاقت بهي صاحب راغلی دی. ډیره زیاته مننه لیاقت به ستاسو د دغې چې کوم شاعران ملګري راغلي دي او دغه دواګویو چې الله دې ستاسو دا دیره آباده لري چې موږ شاعرانو ملګرو پروګرامونه پکې کیږي. بیا زموږ شاعرانو ملګرو ته تاسو ډېر په درنه باندې ګورئ چې په پیرې سره راځئ د دومره مصروفه ژوند کې نو زموږ دپاره ټایم وباسي زموږ دپاره دا ډېره د فخر خبره ده. الله دې تاسو لري الله دې دا دیره هم آباده لري او څنګه چې ریپلیوال خبره وکړو انشاءالله نو بله پیره به پروګرام چې تاسو راشئ موږ ته به وایي موږ به را جوړو د خپل طرف نه انشاءالله. ډېره مننه هم کوم. ارشاد صاحبه څه به وایي؟ پرواز دی او ډېر لیوال دی عجز صاحب دی او حکیم سید او تر صاحب دی دی شعرونه وي اسمار دي وموي. زه کوشش کوم چې شعرونه ووایم ځکه چې درمان وروستو راوغوښتې د ما وي زه به دوی نه مخکې ووایم او دوی مو واورېدل چې څومره مننه زه ستاسو کوم لیاقت به هغه به کمی موږ اکثر په مشاعره کې ملګرې غزل دوه ووایي بیا هغه مینه ماته نه شي. دلته کوم په د ملګرو نه شعرونه واورېدل مینه هم ماته شوه دغه څو شعرونه هم دا د خپلو ملګرو ته ډالۍ کوم چې دا یو څو یاران دقه نشه ساتم دا یو څو یاران دقه نشه ساتم ومنه نوري ځان سره نه ساتم صیبه زه چې یجه عمره نه کوم خپله مور په خپل کور کې کعبه ساتم. یو دوه شعرونه نور هم چې یو څو سړي به مې خوري اورې که نه یو څو سړي به مې خوري اورې که نه بل غریبي به مې خوري اورې که نه ما پې ځان ورېجو خو سر ته نه شوه مسافري به مې خوري اورې که نه او زما سره ګرځي زما یاران دي هم دقه سپي به مې خوري اورې که نه او نه صیبه ته نه ښکلې تا خیر په څه ښکلې زړه دې د نفرت نه تور مه وایه چې زه ښکلې وخت به فیصله وکړي ته ښکلې که زه ښکلې. یو عجز صیب نه نه سپی نه د انسان راپسې کېږي نه نه سپی نه د انسان راپسې کېږي بل څوک نشته دا خپل ځان راپسې کېږي خوب مې ولید تعبیر یې راته وایه خوشې لاره ده ماران راپسې کېږي لوی سړی شوم خو بېګه په لا یارېږم د شپې نه ګرځم پیریان راپسې کېږي خپې مې ټیک تي ځمکه هم په ځای ولاړه سر مې ټیک نه دی اسمان راپسې کېږي ما په ژوند کې ګټه ونه کړه صاحبه خو چې چېرته ځم تاوان راپسې کېږي او خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی لیواله نوي شعرونه دی چې خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی یاد مې د چا غر ته خیجولی دی حج عمره کوي کلک مسلمانې خو حق دې د خور چرته خیجولی دی حج عمره کوي کلک مسلمانې خو حق دې د خور چرته خیجولی دی امن یې غوښته دغه تبلیغ یې کو نن یې د دار سر ته خیجولی دی امن یې غوښته دغه تبلیغ یې کو نن یې د دار سر ته خیجولی دی دوه ورځې کوڅو کې وظیفه غوښته نن امین منبر ته خیجولی دی ګوره موږ یې د فایدې خبره وکړه هغه څومره بېمزې خبره وکړه یو سړي ته مې د قرضو ضرورت شو یو سړي ته مې د شپې خبره وکړه راته وی امن به راشي خفه نه شي ما رڼا ته د تیارې خبره وکړه او عجیبه ده ګوره زه ورته ګونګې شوم عجیبه ده نن هغې خبره وکړه دار ښکلي په زړه ولګېد کاڼې ما صاحب جوړ بېماني خبره وکړه عمر له په دار زندگی تیره شوه ستا په انتظار زندگی تیره شوه یو ورځ خوشحالي مې پکې ونه کړه ویره او په ناتار زندگی تیره شوه نن ورته چا بیا هور لګولی دی هی هی په چینار زندگی تیره شوه ستاسو چم ته تلی او راغلی یم ټوله په یو لار زندگی تیره شوه کټ او د برګونې بل څه نه لیدل بس په یو بیمار زندگی تیره شوه نه راتلی او نه راځي نو مه راځه ستا په صاحب یار
زندگی تیره شوه. ډېره مننه. ډېره مننه صاحبه.